بسم الله الرحمن الرحیم. د لرو بر ټولو افغانانو ورونو خویندو ته د افغانستان د استقلال ورځې د زړه ته مبارکی وایو. دا د استقلال ورځ موږ له همیشه دا سبق راکوي چې هر څومره زورواکي په دې خاوره باندې شوې ده، هر څومره زورور په دې خاوره باندې راغلی دی، د افغانستان استقلال لکه د پامیر غر په خپل ځای ولاړ دی. او لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې دا څونه نړیواله کوتیتا د افغانستان په خاوره باندې څو ورځې مخکې وشوه، خو هغې نه پسته هم افغانان ولاړ دي، مقاومت کوي او راوځي سره د خپلو ملي بیرغونو، ګولۍ پې هم ورېږي، خو بیا هم مقاومت کوي، مزاحمت کوي، هغې خپل بیرغ پورته کړی دی. نو باید هر افغان په خپل استقلال باندې ګزار، په خپل ځان باندې ګزار وګڼي. دلته به حکومتونه تلي راغلي، زیبا خلک په زور وطن قبضه کوي، خو د خلکو زړونه، د خلکو سوچ، د خلکو فکر هغې نه دا استقلال نشي راویستی، په هغې باندې دې قبضه نشي کولی. نو دا استقلال به ولاړي. د دې استقلال ساتنه باید هر افغان د خپل ځان ساتنه وګڼي، او د دې ملي بیرغ ساتنه باید هر افغان د خپل ځان ساتنه وګڼي. او وخت به راځي انشاءالله دا استقلال به همدغه شانتې قایم وي، او هر سړی که په دا سوچ راغلی دی چې موږ به د افغانستان په استقلال د منځه یوسو، نو هغه په دې کې مخکې هم پاتې راغلی دی، او په راتلونکي وخت کې به هم په دې کې پاتې راځي. ډېره مننه. حاله مو خوشحاله آباد ساته.